ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زما محترم مسلمانان ورونو، دا ایمان د یو ښکلي ونې مثال لري چې په دغه ونې کې مختلفې څانګې وي او مختلف ښاخونه ورپکې وي او دغه ونه یو قوي او بهترینه جرله لري. نو کله چې دغه ونه اوبو ورته ورکول کیږي او د هغې لحاظ کیږي، د هغې اهتمام کیږي او دغه څانګونه او دغه ښاخونه وغیره د دې اهتمام یې کیږي، نو دا ونه به ډېره بهترینې میوې ورکوي او ډېرې فایدې ترېنه خلک حاصلوي. همدغه د ایمان مثال دی چې د ایمان څه شعبې دي. یو د ایمان اصل دی او همدارنګه د هغې نورې شعبې دي چې کله مؤمن د خپل ایمان لحاظ کوي او د هغې د زیاتولو کوشش کوي، نو دا مؤمن چې دی د دې ایمان نه ډېرې فایدې واخلي، په دنیا او آخرت کې ښکلی ژوند ورته نصیب شي او بالاخره د رب العالمین رضا ورته حاصله شي او په نتیجه کې رب العالمین ورته خپل نعمتونه او جنتونه ور په برخه کې او د هر قسمه شقاوت او بدبختۍ نه یې بچ کړي. نو دې ته د ایمان فواید هم وایي. نو موږ به د ایمان هغه شعبې په مختصر انداز سره ذکر کوو، په مختصرې طریقې سره ذکر کوو، د دې لپاره چې موږ او تاسو د ایمان دا شعبې وپېژنو او د دې لپاره چې موږ او تاسو د ایمان لحاظ وکړو، د دې اهتمام وکړو، د دې غم وکړو، تر څو چې دا کم فواید دي دا موږ او تاسو ته حاصل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای چې ایمان سلبره او یا سلبره اتیا څانګې لري، برخې لري، اجزا لري. نو رسول الله فرمای چې فافضلها قول لا اله الا الله، لویه شعبه او بهترینه او افضل شعبه د ایمان هغه کلمه د توحید ده. دا اصل ده، دا جرله ده او دا توحید ده چې کله د ایمان اصل خراب وي نو د هغې شعبې او څانګې بیا څه فایده نه ورکوي، لکه د ونې بیخ چې سخاوي، کمزورې وي، جرلې پرې کړې شوي وي، نو د هغې ښاخونه بیا فایده نه ورکوي. رسول الله فرمای چې فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق. او وړوکې څانګه د ایمان هغه دا ده چې سړی د لارې نه یو ضرري څیز لرې کړي د دې لپاره چې چاته ضرر ورنه رسوي. او فرمای رسول الله والحیاء شعبة من الایمان، او حیا چې ده دا یوه لویه شعبه د ایمان ده. د دې حدیث نه دا معلومیږي چې ایمان اجزا لري، ایمان څانګې لري، ایمان شعبې لري او د دې د وجې نه ایمان زیاتیږي او کمیږي هم. اختصارا به انشاءالله چې دا ذکر کوو چې د ایمان کمې شعبې دي، د دې د وجې نه چې موږ د ایمان شعبې وپېژنو او د خپل ایمان د زیاتوالي کوشش وکړو، تاسو په دنیا او آخرت کې کامیاب شو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.